واقعا ډېر یو خدمتي انسان دی. د یاد ورکشاپونو د پای په مراسمو کې د بشري حقوقو او د رسنیو د څار ادارې د رسنیو او خپرونو رئیس وویل چې د ورکشاپونو ګډونوالو ته د شخړو هواري، دینی او بشري حقوقو او د بېلابېلو رسنیو له لارې د عامه پوهاوي پروګرامونو په اړه معلومات ورکړل شول. خوست کې هغه ځنې کومې قومي شخړې یا هغه تاوتریخوالي چې هغه د ښځې په بادو کې ورکول دي او ښځو تعلیم ته نه پرېښودل دي، همداسې کومې ستونزې مشکلات چې ښځینه په صحت په برخه کې لري او په همدې شان مثلا هغه ستونزې چې په بادو کې ورکول وو. بل خو د یاد ورکشاپونو ګډونوال خوښ دي چې په بېلابېلو دیني او ټولنیزو برخو کې دوی ته معلومات ورکړل شوي. میسون د ورکشاپې نه موږ دغه لوسته راوړل چې څه ډول موږ منازعات حل کړي، څه ډول د ټولنې مشکلات او ستونزو ته رسیدګي وکړي، څه ډول د دولت یا د نظام سره د ولس اړیکې ارتباط په عملي کې. دلته موږ د بشري حقونو په اړه زده کړې ترلاسه کړې چې دغه ورکشاپ باید نورو سیمو ته هم ورسیږي. دا ډېر ګټور او مفید ورکشاپ و. په یاد پروګرام کې د ولایت مقام د استازي پر ګډون سربیره د بېلابېلو دولتي ادارو مشرانو او استازو هم ګډون کړی و. دوی د ورکشاپ پر ګډونوالو د دې غږ وکړ چې د روزنیزې برخې اړونده موضوعات په کلو او سیمو کې شریک کړي، څو په دې سره عامه پوهاوی ترسره او ټولنه د نیکمرغۍ خواته حرکت وکړي.